مین کډوال. 5مه برخه. شوکت غالب ته وویل داسې به وکړې چې هغې نجلۍ سره په اړیکې وساتې. ارواپوهنه وایي چې کومې نجلۍ در سره مینه لري او له بلې نجلۍ سره دې وګوري نو اور پرې بلیږي. کیدای سي داسې څه ناڅه خو وسي. نور دې خپل زړه. لنډه شیبه وروسته غالب وویل یعنې اوس ورسم موبایل یې جوړ کړم ورته او د ځان په خاطر د هغې زړه هم مات کړم. نه زه خو نه وایم چې یار یې ورسره وکړه. ملګرتیا. غالب په سوچ کې ډوب سو. شیبه وروسته یې وویل رښتیا فلمونو کې مې همداسې لیدلي دي. نو زه خو تا ته خوشي مشوره نه درکوم. غالب او شوکت د ټولګي په لور روان سول. غالب یې پر ځای کښېناست. شوکت راغی وویل پاڅېږه دلته څه کوې؟ څه به وکم ولې؟ تراوسه مې څه درته ویل؟ ثواب وګټه. ثواب؟ هو د نجلۍ موبایل ورته جوړ کړه. شوکت ټینګار وکړ. غالب یې په زوره له خپل ځای پاڅوي. د نجلۍ خواته ور روان سو. وویل وبخښه اغلې. نجلۍ مخ ور واړوي. وویل مهرباني وکړه. مخکې دې ویل چې موبایل کې دې څه ستونزه ده مرسته وکړم. نجلۍ په غوسه وویل د موبایل ستونزه به حل سي خو ستا نه. غرور دې کم کړه زما موبایل به جوړ سي. غالب ناهیلې بېرته خپل ځای ته راستون سو. شوکت وویل خیر زړه مه خوره له فطرته بدبخت یې. څو شېبې دواړه چوپ وو. شوکت په خندا سو. وویل هغه شی رښتیا و چې دیوالونه چې کاږه سي چپه کېږي. تا ولې مخکې نازونه کول؟ نجونې که ناز وکړي خیر خو هلک ولې ناز وکړي؟ غالب په غوسه وویل خوشې چټي مشورې راکوي یوه هم ګټه نه کوي. شوکت تک سور واوښت. شیبه وروسته غالب وویل وبخښه یاره غوسه وم. شوکت څه ونه ویل. غالب بیا وویل خیر ده نو ته هم اوس داسې مه کوه. شوکت موسک سو. وویل وګوره ما ته دې یو دوه زارۍ وکړې در سره په خلاص وم. همداسې د نجونو سره هم اوسه. یو لوی عالم وایي نجونې د ناز ټوټې دي او د نړۍ تر ټولو پیاوړی کس هم د ښځې مسکا ته اړتیا لري. غالب رډ رډ ور وکتل. وویل ښه ده خو دا لوی عالم څوک و؟ شوکت په خندا وویل نور څوک ستا د ماشومتوب ملګری شوکت خان. ښه خو د ماشومتوب ملګری؟ هو ما د ماشومتوب ملګری نه درلود. هغه هم ته یې. اوس وروسته به هم اوسې. استاد ټولګی ته راغی. د احصایې ساعت و. استاد هوسۍ ته ګوته کړه. هوسۍ وویل ماشه یې؟ هو تا ته وایم تېر درس ووایه. هوسۍ شاته وکتل. غالب ته یې په غوسه کتل. غالب نظر ترې غلا کړ. ځان یې له شوکت سره بوخت کړ. استاد بیا غږ کړ ولې غلی یې؟ هوسۍ هیڅ ونه ویل. همداسې غلی وه. استاد وویل کښېنه ټول داسې خدای وهلي یاست له لومړیو ورځو درس نه وایي. غالب شوکت ته وویل وګوره د همغه لوی عالم مشورې د لاسه خوارکۍ د ټولو مخکې وشرمېده. شوکت څه ونه ویل. شیبه وروسته استاد وویل دا لپټاپ ولې سکرین سره نه وصلېږي؟ څه بې ډسپلینه ټولګی مو دی. استاد یوه شیبه غلی سو. بیا یې وویل نماینده مو څوک دی؟ یوه نجلۍ پاڅېده. وویل نماینده خو ملا نه دی ټاکلی خو ټول غواړي غالب نماینده سي. استاد ټولګی ته یو نظر وکړ. وویل غالب څوک دی؟ غالب څاک سلامل ونه شود. شوکت غږ کړ دا دی غالب. استاد وویل غالبه نور ته نماینده یې ورسه د پوهنتون د ATM له ټیم یو کس راوله چې دا سکرین وصل کړي. ستونزه یې لویه ښکاري. غالب له شیبې چوپتیا وروسته وویل استاده په دیوال باندې یوه پاڼه ده د AT برخې شمېرې لیکلي. زنګ ورته ووهه او زه نمایندګي نسم کولی. ښه خو نمایندګي ولې نه کوې؟ زه د مزدورۍ کار نسم کولی. ټولګی کې ټول په خندا سول. استاد موبایل له جیب راوباسي. وویل ښه غلی سئ درسي وخت ضایع کېږي. زه زنګ ووهم چې یو کس راسي دا بلا وهلي جوړ کړي. څو شېبې وروسته یو کس راغی. لپټاپ کې لګیا سو. شوکت غالب ته وویل وګوره دا کس نجون ته ځان ښیي چې ګواکې زه خو هم یو پر ځای یم. غالب غلی و. هیڅ یې ونه ویل. 5 دقیقې ووتلې. کس له لپټاپ سره راپورته کړ.
استاد ته وویل نن گزاره وکړئ ستونزه یې لوی ښکاري. د مین کډوال شپږمه برخه د مطالعه یوټیوب چینل څخه اوریدلی سئ. مین کډوال دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال